دغه اوږده لاره د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ له بوتخاک څلور لارې څخه پیل له خاک جبار څخه تیریږي تیزین او جګدلک ته رسي چې بیا د ننګرهار ولایت د حصارک او شیرزاد ولسوالۍ څخه خوږیاڼو او سرخرود ولسوالیو ته غځیږي او د ننګرهار له دوه سړکي چوک سره نښلول کیږي. د کابل جلال دویم له سرک د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د بطخاک چراهینه شروع ده تر زو خاک جبار باندې خاک جبار نه زو تیزین ته په تیزین باندې اوړي جګدلک ته او جګدلک نه بیا ځي حصارک ولسوالۍ ته حصارک باندې بیا تیریږي شیرزاد ولسوالۍ نه تیریږي خوږیاڼیو ته خوږیاڼیو نه وروسته موږ حتی تر دغه پورې یو سرخرود نه تیریږي د ننګرهار د دوسرکي تر چوکه پورې.